د سنبلې نهمه په هیواد کې د اشغال پای او د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو څلورمه کلیزه. د سنبلې نهمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو مهمه ورځ بلل کیږي، ځکه چې 4 کاله وړاندې په همدې تاریخ د بهرنیو اشغالګرو ځواکونو وروستي عسکر له هیواد څخه وشړل شو. د بلخ ولایت مقام مرستیال الحاج مولوي نور الهادي ابو ادریس وایي چې دا ورځ د افغان ملت د قربانیو، زغم او مقاومت نښه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید له دې فرصت نه د هیواد د پرمختګ، یووالي او ثبات لپاره ګټه واخلي. نوی سمله آخرین روزش که است، یک سرباز خارجی هم داخل افغانستان نماند و بیرون شده و رفتن به مردم افغانستان و به مجاهدین افغانستان، به ملت افغانستان یک جای افتخار از در تاریخ ثبت است. همدارنګه د مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکو هم د اشغال پای ته رسیدو یو تاریخي بدلون وباله او زیاته یې کړه چې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره باید د هیواد هر وګړی مسئولانه هڅې وکړي. افغانستان بعد از 20 سال اشغال کشورهای مختلف جهان که در افغانستان بودند و به همین تاریخ که نوی سنبله میشه آخرین سرباز از افغانستان خارج شدن و افتخار برای همه ملت افغانستان است. نوی سنبله روز خروج آخرین سرباز امریکا است یا ختم اشغال. این روز را من از صمیم قلب برای هموطنان عزیز ما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک روز ملی و تاریخی است که ما از این روز باید استقبال بکنیم که کشور ما از اشغال خاتمه پیدا میکنه. یک نتیجه بسیار بزرگ 20 سال جهاد مجاهدین افغانستان به رهبری امارت اسلامی افغانستان است که مردم افغانستان، ملت افغانستان به او میرسد. د یادونې وړ ده چې د اشغال له ختمېدو وروسته د افغانستان په وجود کې یو ځل بیا ساره ژوندۍ شوه او د خپل سیاسي برخلیک واکمن شو.